بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د کمزوري ذهن لپاره یو ډیر بهترین روحاني علاج. دوستانو، تاسو په کور کې داسې ماشومان وي چې د هغوی ذهن انتهایی کمزوری وي. تاسو ډیر زیات پریشانه کړی یې. سکول مدرسې ته ځي، سبق ورته بالکل یادیږي نه. استادان یې شکایت کوي چې د سبق نه زوتی، او تاسو بیم کوشش کوئ، د کوشش باوجود د هغه ذهن کې بالکل سبق نه کینی. یاداشت انتهایی کمزوري دي. د هغې دپاره یو ډیر بهترین روحاني علاج درته ښیمه. یا داسې یو طالب العلم دی چې هغه سبق مدرسې ته ځي، خو د هغه بالکل ذهن کې سبق نه کینی، یاداشت انتهایی کمزوري دي. نو داسې بهترین عمل دی چې د دې د کولو سره به انشاءالله ذهن چې دی هغه به بالکل دی شي. هغه ماشوم چې دی د هغه ذهن به هم تیز شي. دغه عمل ډیر زیات آسان عمل دی. دا ضرور وکړئ او د هغه ذهن به کولاو شي، او چې کوم سبق هم وایي په هغې کې به ډیر زیات کامیاب شي. هغه سبق به ورته انشاءالله بیا یادیږي. دا عمل چې دی دا د سورة النساء 113 نمبر آیات. دا آیات به 121 پیرې ووایئ او اوبه به پرې دم کړئ، او دا اوبه چې دی سهار ماښام هم دغه ماشوم یا چا چې هم د ذهن کمزوری دی په ده باندې څکوئ. نو انشاءالله په لږ وخت کې به د هغه د ذهن چې دی دا به یاداشت دا به بالکل صحیح شي. سبق به ورته بیا انشاءالله یادیږي. تاسو به ډیر زیات خوشحاله یئ. دغه آیات درته ویمه: بسم الله الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بیا ورته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دوستانو، دا آیات مبارک چې دی دا د سورة النساء 114 آیات مبارک دی. دا آیات به 121 پیرې ووایئ او اوبه پرې دم کړئ، او دغه اوبه دغه ماشوم د ورکوئ. یا یو طالب العلم دی هغه دې پخپله وڅکي. نو انشاءالله ذهن به بالکل تیز شي، خپل په سبق کې به روان شي او کامیاب بشي. دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره ضرور شریک کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.